تواخه نه و یو باچا و باچا یو زوی درلود خورا پرې ګران و دې زوی بل هېڅ کار نه درلود بغیر له ښکاره یوازې بدی او یو سپی ښکار ته سره تله بل څوک یې ښکار ته ورسره نه بیوله یوه ورځ دوبی دی سور ټکه او سره ګرمي ده په ښکار راوتلی دی پر دښت ښکار کوي ښکار یې وکړ ټکنده غرمه شوله اوبه یې تمامې شولې خورا تږی شو خولې پرې بهیږي حلق یې وچ کلک دی شاوخوا یې وکتل وړاندې پر دښت د مالدارو کلی معلوم شو دې کلي ته رهي شو تر څو اوبه ځینې وغواړي هله هله دا دی راغی د کلي څخه بېرته د مالدارو څاه ده یوه مالداره ښځه ده پیغله ده اوبه کاږي دی له تندې څخه پر لارې نشي تللی غواړي چې ژر اوبه وڅښي مالدارې چې فکر وکړ چې سړی ستړی دی ګرمي وهلی دی او تږی دی که چېرته دا یخې اوبه په یوه ساه وچښي تاوان ورته لري د باچا زوی له دې ښځې اوبه غوښتلې ښځې کټوری د اوبو ډک کړ بیا یې نو 5-6 خاشې پکې واچولې کټوری یې ورکړ د باچا زوی کټوری پر سر پورته کړ 2 غړپه یې وکړه خاشې یې خولې ته ورغلې بېرته یې کټوری د خولې څخه ایسته کړ خاشې یې پو کړې بیا یې خوله پر کښېښوله ها 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 څو په 6 سایو ځان اوبه کړ وروسته یې د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې خاشې دې ولې پکې واچولې ښځې ورته وویل چې ته ستړی او لمر وهلی او ډېر تږی وې په یوه ساه اوبه نه وې درته ښې چې څښلې دې وای نو ځکه مې خاشې پکې واچولې ما ویل چې په یوه ساه یې ونه څښې د باچا زوی ښځې ته وویل ته د چا لور یې دې وویل زه د دغه کلي د خان لور یم زما پلار د 10,000 کورونو خان او مشر دی موږ ډېر مالدار یو 3,000 کوره دغه دی او 1000 په وطن کې لرو د باچا زوی د دې ښځې عقل او پوهې ته حیران ولاړ چې صحرایي او دومره پوهه او د دې ښایست او اخلاقو یې هم زړه ځینې یوړ بیا یې نو سپی هم اوبه کړه او څه اوبه یې له ځان سره په تګ کې واخیستې دستي مخ د کور پر خوا رهي شو دی او سپی کور ته ولاړل دستي پلار ته ورغی پلار چې باچا و ورته ویې ویل پلاره غواړم واده وکړم پلار یې وویل ښه دی پر 2 سترګو څوک درته وغواړو ده ورته وویل پلاره پر دښت د مالدارو کلی دی د هغه کلي د خان لور راوغواړه پلار یې ورته وویل صحرایي ښځه څه کوې د وزیر لور به در وغواړم ده وویل ته ومنه که وکم چې پر دنیا مې یوه شپه کېږي پلار یې هم وویل ښه دی دستي د هغه کلي خان راوغوښت ورته ویې ویل چې دا لور دې زما زوی ته راکړه خان وویل ښه دی درکوم یې مګر نن شنبه ده بلې شنبې ته به یې ودوې که دې واده نه کړه زموږ کلی بارېږي ځي وطن ته بیا نو زموږ دود نه دی چې د وطن څخه او بل وطن ته ښځه واده کړو بیا یې په زور هم نشي بیولی باچا وویل ښه دی څه سر دې خوږوم لنډه دا چې دستي دسمال واچاو نکاح یې وتړله باچا او د باچا زوی یوه بل شنبې ته د واده کاروبار سره جوړوي د خدای کارونه دي د واده کار یوه بلې شنبې ته پوره نه کړ واده جوړ نه شو 2 ورځې تېرې شوې د 1 شنبې په ورځ د مالدارو کلی بار شو د هلته په لار کې 1-2 کوره پراته وو د مالدارو د خان لور راغله یوې ښځې ته یې وویل چې که زما مېړه چې د باچا زوی دی دغسې ځوان دی او دا یې نښانې دي که په ما پسې راغلی او تا ولې ورته ووایه چې مېرمنې دې ویل چې هوښ کوه چې راپسې رانه شئ د ژوند څه کولاکه وکې زما څخه لاس پرېمینځه او زما سلام ډېر ورته ووایه هغې ښځې وویل ښه دی د 1 شنبې په ورځ چې باچا حال ونیو مالدار بار شوي وو باچا حیران شو چې دا څه چل دی او دا څه نکل پیښ شو د باچا زوی وویل تاسې خوا مه بدوئ ما لره خدای پېښه کړې ده زه په خپله معاینه پسې خپله یوازې ځم یا به یې راولم او یا به هم مړ شم باچا چې هر څومره هلې ځلې وکړې چې مه ځه بله به درته وغواړم زوی وویل زه له دې ښځې تېر نه یم لنډه دا چې پر آس سپور شو 2 روپۍ یې له ځان سره واخیستې یو یې خپل لښکار سپی ورسره رهي کړ
رهي سو او په هغې ښځې پسې لاړ. تر یوه ځایه چې راغی هغه 2 کوره په مخه ورغله. یوه ښځه ورته راووتله، ورته ویل چې د باچا زوی ته یې؟ ده وویل هو. هغې وویل چې مېرمنې دې درته سلام وایي. وروسته له سلامه ویل یې که دې زما مېړه ولید ورته ووایه چې هوښ کوه چې په ما پسې رانشئ، د ژوند څه کولاکه وکړې، او که راتلې هم نو زموږ وطن پلانی ځای دی او په لار کې دې د پیریانو وطن هم دی چې هېڅوک نشي تېرېدلی. نور نو ستا اختیار، راځې او که نه. ده وویل توکل پر خدای، نه پاتېږم، یا به مړ شم یا هم موړ. لنډه دا چې پسې رهي شو. هله 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 مزل یې پر مزل د نکل کار دی. پر نکل کې ماتلي نشته. دا د یو دښت راغی چې نه انسان شته، نه حیوان او نه هم مرغه. پر دښت لیرې یوه سپینه کلا ولاړه ده. وږی هم دی. کلا ته رارهي شو. چې راغی د دروازې مخې ته ودرېده. ورغږ یې کړ. مسافر یم. بیا یې ورغږ کړ چې هر څه نارې یې ور وکړې، غږ نشته. بیا نو په کلا ورننوت. هېڅوک نشته. یو حوض دی. یوه ونه پر غاړه ولاړه ده. اوبه یې وڅښلې. تر ونې لاندې د حوض پر غاړه پرېوت او ویده شو. اس او سپی ورته وتاړه چې سترګې سره ورغلې وي. مینځ پرې غږ کړ چې څوک یې؟ ده وویل مسافر یم. وینځ ورته وویل چې ښه ځوانې، که بیبي خبره شوله ریښې به دې وباسي. ده وویل چې بیبي څوک ده؟ وینځ ورته وویل بیبي ښاپیرۍ ده، ډېره ښکلې ده او په نیلي سواره سره مشهوره ده. په نیزه بازي کې ګړندۍ ده او میړه هم نه لري. وایي که هر چا زه په پهلواني او نیزه وهلو کې ماته کړم زه د هغه یم. د باچا زوی ورته ویل چې ورشه راخبره یې کړه. ورته ووایه چې یو ځوان راغلی چې ستا سره یې په پهلواني او نیزه کې معلوموي. وینځه هم راغله. بیبي ته یې ویل چې داسې یو ښکلی ځوان دی. وایي چې زه د بیبي سره پهلواني کوم او په نیزه بازي کې ورسره سیالي کوم. بیبي هم د بنګلې څخه راکښته شوله. پر خپلې نیلي اس سپره شوله. نیزه یې راواخیسته. چې راغله ویې لید. لږ څه یې خوښ شو. وروسته یې ورته وویل چې ځوانه نیزه نه در سره وهم ځکه تش لاس یې، مګر پهلواني در سره کوم. که دې د اس په سپرولو کې د اس له زین څخه واخیستلم، په خپل مخ کې دې د زین پر قاش کېنولم، نو دې په حلاله نکاح وګټلم، که نه وي نو سر دې بایلود او وژنم دې. دی هم پر اس سپور شو. میدان ته سر راوتلو. دواړه جوړه سره ودرېدله چې اس یې په سپرولو سره واچول. دی هم پر اس سپور شو. میدان ته سره ښکته شولو. دواړه جوړه سره ودرېدو. سیالۍ یې پیل کړې. هله 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 پای ټوپ کې ور حمله کړه. سپکه یې د اس له زین څخه واخیستله او د خپل زین د مخه یې کښېنوله. ښاپیرۍ ورته وویل آفرین، اوس دې نو په حلاله نکاح وګټلم. راغله بیرته کلا ته. بنګلې ته سره وخاتو چې پر 2 شونډو یادېږي. څه سر دې ګرځوم، څو عمر یې په دغه کلا کې تېر کړ. یوه ورځ ښاپیرۍ ته وویل چې تا خو هېڅ پوښتنه راڅخه ونه کړه چې ته په څه شي پسې راغلی یې او څنګه راغلی یې. ښاپیرۍ وویل ښه نکل راته وکړه، څنګه راغلی وې دلته؟ ده ورته وویل چې زه مې په مېرمن پسې رارهي شوی وم، د مالدارو څخه مې غوښتې وه، مالدارو راڅخه بیولې ده، نو اوس که دې یوه لار راته وښودله تر څو یې پیدا کړم. ښاپیرۍ وویل دغه لار پسې واخله، ځه په لار کې به یو بله دغسې کلا په مخه درشي. په هغه کلا کې هم دا یوازې ده، په مشکۍ سواره سره مشهوره ده، زما د اکا لور ده. که دې هغه هم په دغه چم په پهلوانۍ وګټله خو ښه، او که نه نو وژنې دي. که دې وګټله نو هلته یو غر دی، د هغه غره بلې خواته د هغو مالدارو وطن دی کوم چې ته پسې راغلی یې. ته به د ملنګ پر ډول ور واوړې، خپله مېرمن به پیدا کړې، په یو رقم به یې رارهي کړې، تر غره یې راواړوه، نور یې نو مخ ته پرېږده. که دې راوانړوله در خبر شوله نو وینه دې ځمکې ته نه پرېږدي، وژنې دي. ده وویل ښه دی. لنډه دا چې رارهي شو، دا دی راغی دې بلې کلا ته. په کلا ورننوت. بیا هغسې یوه مینځه ورته راغله، دا نکل یې ورته وکړ. مینځه راغله، د ده نکل یې ښاپیرۍ ته وکړ. ښاپیرۍ هم پر مشکې اس سپره سوه ورته راغله. دې ښاپیرۍ هم پرې مینه راغله،
خوښې شو. ځوان ته یې وویل چې ځوانه، ښه ځوانې، په مرګ مې نه لورېږې. زه هم در سره د اس سیالۍ کومه، که دې د اس له زینه واخیستم زه ستا یم. ده وویل ښه دی. بس میدان ته راووتلو. اسان یې په سپرولو سره واچول. په اول ټوپ کې یې ښاپیرۍ د اس له سره واخیسته، پر خپل اس یې په خپل مخ کې کېنوله. لنډه دا چې دا یې هم وګټله. څو عمر یې په کلا کې د مشکي سواري ښاپیرۍ سره تېر کړ. له هغه وروسته یې مشکي سواري ته ویل چې زه مالدارو ته ځم، هلته زما مېرمن د راولم یې. وروسته له هغه یې مشکي سواري ته ویل چې زه مالدارو ته ځم، هلته زما مېرمن دی او هغه راولم. او ستا د اکا لور نیلي سواره مې هم ګټلې ده. هغې د مالدارو کلی راښولی چې د دغه غره وها خواته دی، او ویې ویل چې زه به درشم، موږ دواړې به د غره پر سر درته کینو. او اوس نو ته د ملنګ جامې راته پیدا کړه چې ورشم. خپله معاینه په دغه رقم پیدا کړم، ولې چې 10,000 کوره دي، لکه مې په ډېر زحمت پیدا کړه. ښاپیرۍ وویل ښه دی ولاړ شه، موږ به پر غره درته ناست یو، فقط تر موږ پورې راورسوه. ده وویل ښه دی. لنډه دا چې ښاپیرۍ د ملنګي کالي ورکړه. دا کالي واغوستل او رهي شو. تر غره ور واوښت. سپی او اس یې په غره کې وتړل. ښاپیریانې دواړې د غره پر سر ورته کېناستلې. اس او سپی ګوري. دی کلي ته ولاړ، د ملنګ پر ډول کور پر کور ګرځي، فکر غواړي. هله 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 څو د خسر پر کور ورپېښ شو.